او دا زما د مینې لنډه کیسه واوره دا زما د مینې لنډه کیسه واوره زه مجنون زما لیلا افغانستان او محبوب جانه دې د وخت فرعون ته وایه محبوب جانه دې د وخت فرعون ته وایه ګوره دې د وخت موسی افغانستان په دې روانو دقیقیو څه ویل غواړم پر دې روانو دقیقیو څه ویل غواړم زړه مې پړسېږي خو په زړه کې ساتلی نه شم سر مې د مات شي خو دا خوله نوره ګنډلی نه شم د ضمیر غبرګ غبرګ پیغورونه په ځان وړلی نه شم نظر مې تاب نه لري دا هر څه لیدلی نه شم په دې پښتون غرور سجدې چاته کولی نه شم پر دې روانو دقیقیو څه ویل غواړم زړه مې پړسېږي خو په زړه کې ساتلی نه شم نظر مې تاب نه لري دا هر څه لیدلی نه شم خوله مې دې ماته شي خو خوله نوره ګنډلی نه شم په دې پښتون غرور سجدې چاته کولی نه شم دا به تر کمې تراب صاحب دا به تر کمې سرکاري ټوپک په ملا ګرځوم خلاتوال صاحب دا به تر کمې سرکاري ټوپک په ملا ګرځوم زه به تر څو څوکیداري ټوپک په ملا ګرځوم په خپل پټي کې به مې کر د بل په خوښه کوم هم به غوبل هم به شر د بل په خوښه کوم د ادم خان رباب به هم سازونه نه غږوي لکه ټپې به په ګودر د بل په خوښه کوم دا به تر کمې سرکاري ټوپک په ملا ګرځوم زه به تر څو څوکیداري ټوپک په ملا ګرځوم په خپل پټي کې به مې کر د بل په خوښه کوم هم به غوبل هم به شر د بل په خوښه کوم د ادم خان رباب به هم سازونه نه غږوي حاجي مجید صاحب لکه ټپې به په ګودر د بل په خوښه کوم نو پښتو به کله د ملک صاحب له حجرې راوځي پښتو به کله د ملک صاحب له حجرې راوځي د ازادۍ غږ به د چا له هنجایې راوځي اجمله ستا د خوب تعبیر خو له دیوانو سره خاوره زما ده او اختیار یې له پیریانو سره ته دوی ته ووایه بچی د ابدالي یم زه خاوره زما ده پیداوار د دې اصلي یم زه د ننګرهار یمه د خوست د شمالي یم زه کوټه چمن پېښور هم زما او سوات زما دی خاد هم زما دی که میرات وي نو میراث زما دی ته دوی ته ووایه بچی د ابدالي یم زه خاوره زما ده پیداوار د دې اصلي یم زه د ننګرهار یم د خوست د شمالي یم زه کوټه چمن پېښور هم زما او سوات زما دی خاد هم زما دی که میرات وي نو میراث زما دی او مېړنی ځوان یم په ما کې 19 شل نشته مېړنی ځوان یم په ما کې 19 شل نشته زما فطرت کې اختیارات د چا منل نشته تا اورېدلی د کروړ بابا غزل نه دی څو زه یم زمرۍ پر دې نړۍ له ما تل نسته په هند و سند پر پرتخار زه یم تا اورېدلی د کروړ بابا غزل نه دی څو زه یم زمرۍ پر دې نړۍ له ما تل نسته په هند و سند پر پرتخار او پر زابل نشته زما پښتو څنګه د غیرو په لاسونو تقسیم شوه ډاکټر بشیر صاحب زما پښتو څنګه د غیرو په لاسو تقسیم شوه دا چیرته مړه شوله په کومو مقبرو تقسیم شوه زما پښتو خو څلورمه د سپوږمۍ ژبه ده زما پښتو خو د اهنا نه د سلګۍ ژبه ده زما پښتو خو د سبا د خوشحالۍ ژبه ده زما پښتو خو د اهنا نه د سلګۍ ژبه ده زما زما سپلې ته دې څوک بد نه وایي زما په سر باندې پګړۍ ته دې څوک بد نه وایي زه سیاست پیژنم زه جغرافیه پیژنم په دې وطن راته پل شوي هنګامه پیژنم زه سیاست پیژنم زه جغرافیه پیژنم په دې وطن راته پل شوي هنګامه پیژنم نو غبرګه کوم ورته چې بیرته د دوی کور ته لاړ شي غبرګه کوم ورته چې بیرته د دوی کور ته لاړ شي له پېښور دې کډه وکړي چې لاهور ته لاړ شي خبرګه کوم ورته وسیک صاحب خبرګه کوم ورته چې بیرته د دوی کور ته لاړ شي له پېښور دې کډه وکړي چې لاهور ته لاړ شي د وخت په نبض باندې پوهېږم په چل پوهېږم شاه صاحب شاعر سړی یم په نظم په غزل پوهېږم
د وخت په نبض باندې پوهېږم او په چل پوهېږم شاعر سړی یم په نظم په غزل پوهېږم پښتونه ځوانه له تاریخه بې خبره لاړې نیکه دې هیر دی چې د غیرو په خبره لاړې نو زمونږ لیکان له اصفهانه تر دلي تللي دي په غیرت تللي دي په شان لکه زمري تللي دي خدای حکومت تر کالکتا ممبۍ ګجرات ورکړې بېرته یې دغه کسانو ته خیرات ورکړې سجاد لاله نو خدای حکومت تر کالکتا ممبۍ ګجرات ورکړې بېرته یې دغه کسانو ته خیرات ورکړې نو خدای بېرته یې دغه کسانو ته خیرات ورکړې نو زر شه راویښ شه زر شه راویښ شه زر شه بیا ځان ته افغان ووایه په خپل وطن کې ترانې د محبوب جان ووایه په خپل وطن کې ترانې د محبوب جان